دا امیر صاحب په دغه سیټ کې وو وایي چې امیر صاحب د شهید مولوي صاحب نصرالله منصور نو هغه موټر ده چې دی پکې شهید چیرې ناست په دې سیټ کې امیر صاحب ناست و تلاوت کړی و بیا یې شاته یو بل کس و باډیګارډ قرآن شریف یې ورته ورکړی و ده تسبیح یې ذکر کوه زلفخان مولوي صاحب شهید زلفخان مشمخ کړه هغه کس بچ شوی و زخمي و ژوندی دی ژوندی دی باډیګارډ هغه ژوندی قرآن کریم دې تلاوت کړی و هغه ته ورکړی و د پکتیا ولایت نه د ولایت مرکز د ګردیز راته د برمخیلو په ساحه کې هغه د بین تجیب جیسو ما باید کربک استودلنی و ځکه د څټ وال پاتې ده مخه په داخل کې هغه ورته یو مین داخل کې دا هغه موټر ده شهید منصور صاحب کې معنی خو درته د په شهادت کې رسېږي